السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. جوړ په خیر، وخت مو په خیر. نن راسره خپرونه کې د کندهار ښاروال حاجي صاحب نعمت الله حسن میلمه دی. که موږ وګورو په کندهار ولایت کې ښاروال صاحب محترم ډېر کارونه کړي دي، ډېر لاسته راوړنې دي. نو ومې غوښتل چې ښاروال صاحب سره خپله د نږدې خبرې وکړو د دوی پر فعالیتونو، پر لاسته راوړنو، بلکې په ټول افغانستان کې کارونه شروع دي. اسلامي امارت چې له کله پر هیواد واکمن شوی د هیواد د بیا رغونې، د بیا جوړونې شعار ورکوي. نو نن موږ غوښتل چې په کندهار کې د تیر 20 کاله په پرتله اوسني ښاروال صاحب څومره کار کړی. ښاروال صاحب په خیر راسئ، نن خبرې ته ژوندون ټلویزیون ته ښه راغلاست درته وایم. مننه ستاسو څخه موږ مننه کوو چې تاسې رالاست، موږ ته مو وخت راکوئ او زموږ څخه معلومات غواړئ. کور ودان ډېره مننه کوم ښاروال صاحب. له کله چې اسلامي امارت پر هیواد واکمن شوی دی ستاسو فعالیتونه ډېر سوي دي. د څه لامل دی او کومې لاسته راوړنې لرئ په کندهار ښار کې چې ستاسو د خولې واورو؟ الحمدلله اسلامي امارت چې راغلی دی یو شفافیت راغلی دی. بله. نو کومې پیسې چې د ښاریانو څخه د ټکسو په ډول اخیستل کېږي هغه په شفافه توګه مصرفېږي. نو هغه ټولو خلکو ته معلومه دي چې موږ څومره مصارف کړي دي او څومره انکشافي پروژې مو په ښار کې عملي کړي دي چې تخمینا د تېر کال بودیجه انکشافي زموږ 400 میلیونه ده چې په دې کې مو 195 میلیونه پروژې سرته رسولي تکمیل شوي دي او 125 بله د کار لاندې دي. بله. نو ښاروال صاحب ستاسو کله چې تاسو ښاروالۍ ته راغلي یاست څومره وخت کېږي او څومره د تیر جمهوري نظام په پرتله په ښاروالۍ کې د فساد مخه نیول سوې ده؟ ځکه هغه ارګان دی چې ډېر فعالیتونه خلکو ته کوي. زه د کندهار چې فتح شو بله اوله ورځ جمعه وه چې زه کندهار ښاروالۍ ته رالم، نو بیا مو یو کار دا وکړ چې په هغه مازدیګر کې چې د جمعې ورځ وه د ښاروالۍ ټوله پرسونل موږ راوغوښتله چې راسئ عادي ژوند باندې خپل کار وکړي او ښاروالۍ ته خپل خدمات ته ادامه ورکړي. بله. ښاروال صاحب راځو ډېرو بېلابېلو موضوعاتو به بحث کوو. کومې غټې پروژې چې تاسو په راتګ سره چې مثلا په جمهوریت کې کار نه ورته سوی او تاسو دلته پلي کړي دي؟ د هغه جملې څخه یو د دارالمعلمین سړک دی. بله. چې الحمدلله په ښه اساسي توګه جوړ شو. په دویم قدم کې د شکاپر دروازې یو پاز بله جوړ شو، تخمینا 80% د کار اخلاص شوی دی چې 115 میلیونه په دا یوه پاز مصرف شوي دي او دا دویم پاز باندې اوس کار شروع دی، هغه به انشاءالله ژر تکمیل شي چې اندازاً 115 میلیونه یا 15 میلیونه بله مصرف هغه کېږي. بله. ښاروال صاحب راځو دې ته چې مثلا د لوی واله سیمه د دلته احمدشاهي جادات دې برخه کې تاسو نوښتونه کوم دي؟ احمدشاهي جاده چې ده موږ سبزه ساتلې ده، شنه. بله. شنه مو ساتلې ده بله چې پخوا پرتله ډېره کامیابه شوې ده. بله. او خلک ښاریان ځینې خوشحاله دي او دغسې موږ په سبزۍ کې په لویه ویله په 12مه ناحیه کې بله یو ښه پارک بله د ښاریانو لپاره جوړ کړی دی چې ښاریان ډېر ځینې خوشحاله دي. بله. او دغسې مو د میدان بله دغسې مو د کابل د درایي د چوکو څخه بله چې مخکې د جمهوریت په نامه اوس د امارت په نامه، یعنې د درایي د چوک څخه تر میدان هوایي پورې تاسو د دې بیارغونه کړې. د سرسبزۍ ښه فعالیت روان دی. تخمینا د استخبارات د ریاست څخه بیا د میدان هوایي پورې موږ اوس ډریفټ هم جوړ کړی دی چې 28 لکه افغانۍ مصارف راغلي دي. بله. ښاروال صاحب د کامیابۍ راز مو په څه کې دی؟ ولې ستاسو کارونه دومره په چټکۍ سره روان دي د نورو ولایتونو په پرتله؟ بله خبره خو په دې کې نشته چې یو شفافیت دی، بل زموږ سره تخنیکي ټیم همکاري ده چې هغه زموږ سره همکاره پاتې شوي دي. بله. کوښښونه کوي چې
خپل ښاروالۍ ته خپل ښاریانو ته خدمت وکړي. بله یو تور پر تاسو یا د اسلامي امارت پر حکومت دا دی چې مثلا د تیر جمهوري نظام کارکوونکي دی لرې کړي دي، د تخنیکي ټیم یادونه تاسو وکړه، ستاسو سره مسلکي ټیم شته؟ والحمدلله زموږ سره مسلکي ټیم شته. بله داسې کس موږ نه دی لرې کړی چې پر هغه باندې موږ یو اشتباه ونه لرو. بله ټوله خلک موږ سره خسته. البته هغه کسان چې په فساد ککړ وه یا اوس فلحاله موږ پر فساد باندې نیولي دي، هغه کسان مو د ځای څخه لرې کړي دي، پر ځای مو نوي مسلکي کسان راوستلي دي. بالکل ولس هم همدا غواړي چې فساد څوک ونه کړي په افغانستان کې، بیا په هره سیمه کې چې وي. ډېره مننه. راځو دې ته چې ولس ستاسو سره څومره همکاره دي، همکاري څومره کوي، ستاسو سره کله کله وینو تاسو ښار ته وتلي یاست، ولس ستاسو سره ډېره مینه درکوي، څومره خوشحاله دي ستاسو د کارو څخه؟ نو الحمدلله موږ خو په هره روبه کې د ښار علمای کرام، وکیلان، مشران راغواړو، د هرې روبې موږ دوی ته حساب ورکوو چې ستاسو خو دغونه پیسې راټولې شوي دي او موږ په دغه پروژو کې موږ درته مصرف کړي دي. خو مشکل په دې کې هېڅ نشته چې موږ هر چا ته دا وایو ستاسې پیسې موږ د یوې افغانۍ حساب هم درکوو. نو دا یو شفافیت دی. بله ډېره مننه ښاروال صاحب. د دې ترڅنګ چې تاسو خپل د خلکو سره نږدې د دې ستونزې اورئ، د شکایتونو دپاره هم یو څه شته چې مثلا د دې شکایتونه واورېدل شي یا مثلا ستاسو ټیم ورته رسېدګي نه وي کړې، ستاسو سره مستقیما دې رابطه ولري، داسې یو څه شته؟ موږ په ښاروالۍ کې داخل هم د سمې شکایت اداره لرو او بالعموم زما خپله هم واتساپ خلاص دی، د هر ښاري خبره موږ اورو. په دا 2 کاله ما خپله واتساپ شمېره هم نه ده بدله کړې او هر سړی کولی شي چې ښار ته راسي، ښاروالۍ ته راسي او موږ یې د دوی مشکل د نږدې واورو. تخمینا پر 11 بجې موږ ټوله ښاریانو ته چې هر څوک مشکل لري د ښاروالۍ څخه یا د یو مامور څخه پر 11 بجې موږ وخت ورکړی دی. موږ ورسره کښېنو، معاون صاحب یې، تخنیکي رئیس یې، د عوایدو رئیس یې، زه خپله یم، د خلکو غوښتنې او شکایتونه اورو. بلې ښاروال صاحب دلته ستاسو ښاروالۍ ته هم خلک راځي، تاسو شکایتونه د نږدې اورئ عام خلک؟ ولې نه اورو؟ د دغه 11 بجو مجلس چې موږ جوړ کړی دی، وخت مو ورکړی دی، دا مو د دغه دپاره ورکړی چې د خلکو شکایت واورو. بله یو خاص چې باید یادونه یې وسي او تاسو باید مشخصا اشاره ورته وکړئ په کندهار کې، یعنی مثلا یو خو هغه چې د اسلامي البته اسلامي امارت پر هیواد واکمن سو، ځینې پاته پروژې دې بشپړې کړلې، ستاسو خاص لاسته راوړنه مشخص کومه ده؟ زموږ خاص لاسته راوړنه مشخص د شکاپر دروازې سړک دی چې ما یادونه درته وکړه چې اندازاً 200 میلیونه افغانۍ مصارف کېږي چې په دې کې موږ استملاک کړی دی. نو خلک ډېر خوشحاله دي او سړک یې داسې اساسي سړک دی چې زه دا ټولو ښاریانو ته وایم چې انشاءالله په دېرش کاله به داسې سړک اساسي سړک نه وي جوړ شوی. او بل په ضمن کې موږ 3 ځایه استملاک لرو چې هغه نوي سړکان دي د ولس پر مخ باندې خلاصېږي چې یو د نورزو شابرجه څخه بیا د ریخ کاریزه پورې دی، بل د المعلمینو د سړک څخه بیا د عمومي بایپاس سره وصل کېږي، بل د شنغزي اصابي سړک د شکاپر دروازې د دغه سړک چې اوس جوړېږي د دغه سره وصل کېږي، بل د نورزو شابرج سړک دی چې عموما د کندهار ښاریان بایپاس بولي، دا هم په اساسي ډول جوړ کړي چې د عام درانه وزن موټران پر تېرېږي. ډېر مصارف به زه ورته تخمینا 80 میلیونه مصارف به پر دې باندې شوي. دغه کوم لاسته راوړنې چې تاسو لري دا صرف د دولت د بودیجې څخه دي که یا په دې کې ستاسو سره د افغانستان پانګوال یا د کندهار پانګوال تجاران سوداګر دې هم ستاسو سره برخه اخلي او نړیوال مرستندوی بنسټونه څنګه د ستاسو سره همکاري کوي که یا ستاسو خپله بودیجه ده؟ دغه 400 میلیونه چې دا زموږ خپله بودیجه ده او دغسې د یونپس مؤسساتو د خوا څخه 80 پروژې دوی لري چې منظور شوي دي چې په دې کې تخمینا 15 در 40 پورې تکمیل شوي دي او نور یې پاتې دي چې هغه به هم ژر د ژره بشپړه شي. بلې د نړیوالو یا د پانګوالو نور مرستې ته اړتیا لرئ په دې برخه کې ستاسو سره مرسته وکړي؟ ولې نه لرو؟
البته د هیواد په جوړونه کې موږ غوښتنه د نړیوالو څخه کوو چې راسئ دلته پانګونه وکړي، د افغانانو سره کومکونه وکړي، خصوصا په ساختماني پروژې کې چې دا د وطن دپاره یو پاته پروژې دي، آینده لري. نو دا مو غوښتنه ده د نړیوالو سره. دغسې هابیتات زموږ سره کار کړی دی چې اته پروژې دغه را سره لري، همکاري را سره دي چې 3 مکملې شوي دي، نور یې جرمه مکمل. که چیرې ستاسو پر شرایطو برابر نه وي ځینې موسسات، تاسو ورته اجازه ورکوئ چې په کندهار ښار کې کار وکړي؟ دا موږ ته یو طرزالعمل راکول شوی دی د اقتصاد د ریاست سره څخه، خصوصا د وزارت څخه، د اقتصاد وزارت څخه. د هغه طرزالعمل مطابق موږ همکاري ورسره کوو او هېڅ نوع مشکل موږ نه دی ورته جوړ کړی. هر وخت چې همکار پاتې شوي او همکاري ورسره کوو. بله، راځو د دې تر څنګ ښاروال صاحب دغه د څراغونو موضوع کم لږ واضح کړو. څومره څراغونه په ښار کې لګول د شپې؟ ماشاءالله کندهار ښار ډېر روښانه معلومېږي د شپې تر ناوخته پورې. په دغه تړاو کې لږ معلومات راته ووایاست ښه به وي. دا مو دغه د کابل د دورایي چوک چې دی چې اوس ټول د امارت په نامه لګول شوی دی، دې ته مو د څراغانو ترتیب جوړ کړي. هغه الحمدلله اوس روښانه دي، ښاریان ډېر ځینې خوشحاله دي. او دغسې مو د کابل بانک څخه بیا د مسلم چوک پورې، د کابل بانک څخه بیا د مسلم چوک پورې چې د دې کار هم اوس انشاءالله پر ختمېدو دی، چې د ښاریانو دپاره به دغه علاقه هم روښانه شي. او دغسې د شهیدانو چوک څخه بیا د ریلان د کوستنګرۍ پورې وموږ د څراغانو پروژه روانه ده چې هغه هم انشاءالله ژر تکمیل. دغسې د هابیتاتو د خوا څخه زموږ تخمینا په دا 4 بازارو کې سولري څراغان لګېدلي دي. دغسې پر حبیبي واټ باندې چې د جلمدت چوک څخه بیا د شهیدانو چوک پورې هم سولري څراغان لګېدلي دي چې د خلکو لپاره د هوسایي او د نیکبختۍ یو ذریعه لګوي. بلې ښاروال صاحب، عام خلک د ښار داسې کوي چې مثلا ستاسو سره د نیالګۍ په راوړلو کې همکاري وکړي، د خپل هیواد په جوړولو کې یو نیالګۍ دلته راوړي ښاروالۍ ته، داسې دا سلسله جریان لري په ښاروالۍ کې؟ همکاري کوي، عام خلک د سرسبزۍ په اړه لیوالتیا ښیي، خوښ دي. خو بیا مو غوښتنه دا ده د ښاریانو څخه چې د سرسبزۍ ډېر خیال وساتي، د تنظیم په باره کې ډېر خیال وساتي، چې د ښاروالۍ سره همکاره اوسي، چې د خپل کثافات هغه معین ځای ته، معلوم ځای ته انتقال کړي. دغه ځای ته به موږ انشاءالله فوراً انتقالوو. بله، ښاروال صاحب، یو بل څه ویل کېږي چې تاسو په پارکونو کې ځینې لاسته راوړنې لري، یعنې په کابل، البته په کندهار ښار کې ډېر پارکونه تاسو فعاله کړي دي، هم فعال ساتلي دي. د هغو جملې څخه ډېر هغه کوم پارکونه چې تاسو ډېر کار پکښې کړی یا مثلا فعاله وي؟ اوس د خلک خو کندهار کې ډېر جمعې په ورځ میلې ته ځي که وګورو د نور ولایتونو په پرتله. نو د دې پارکو څخه یو پارک د غازي پارک دی چې سبزه ساتل شوی دی، او یو پارک ما مخکې مو یادوري وکړه چې په لو ولایت 12 ناحیه کې جوړ شوی دی. دغه څخه هم خلک پیدا اخلي، د ځوانانو د یو ساچري او د میلې ځای دی. او دغسې موږ په پلان کې لرو د نوي کال لپاره چې موږ نوي پارکونه جوړ کړو او ښار سرسبزه وساتو. بله، ډېره مننه کوم. راځو دې ته چې په کال کې ستاسو بودیجه څومره ده او څومره په مصرف رسوئ؟ په کال کې اندازاً زموږ بودیجه 950 تر 200 میلیونه پورې موږ په پلان کې افغانۍ. بله، د دې څخه 400 انکشافي ته د خو نور عادي مصارفو ته کوو چې هغه سرسبزي ده او تنظیف دی او دغسې په شوباتو کې د برق سیسټم دی او نور ضرورتونه دي. بله، که چیرې دا بودیجه مثلا د کال په جریان کې کمه سي، اسلامي امارت مشرتابه امیرالمؤمنین ستاسو سره نور همکاري کوي په دې برخه کې؟ مشرتابه چې موږ غوښتنه وکړو همکاري راسره کوي. بله، ډېره مننه. ښاروال صاحب، عام خلک چې تاسو ورته خدمات پر وخت وړاندې کوئ، دوی بیا خپل صفایي کتابچې پر وخت پیسې تاسو ته رسولی سي یا پیسې تحویلوي پر خپل وخت؟ نو الحمدلله ښاریانو خو زموږ سره د ښاروالۍ سره همکاري کړې ده
ځکه دا ښاروالي د دوی خپل کور دی ډېر او موږ دا اطمینان بیا ورکوو چې ستاسې د یوې افغانۍ حساب موږ درکوو او بیا مو غوښتنه د ښاریانو څخه دا ده چې دوی خپل کم کتابچې چې دي خپل کم ټکسونه چې دي هغه پر وخت جمع کړي ښاروالي به نور خدمات ورته وکړي. بلې څومره کوڅې مو پخې کړي دي ښاروال صاحب، څومره کانالونه مو جوړ کړي دي؟ دا هم ډېر مهم برخه ده چې ښاریان پوه شي. تخمینا په ټولو ناحیو کې د ښار چې 15 ناحیې دي 80 درصلو پورې کوڅې کانکریټ شوي دي چې خلک اوس استفاده ځینې کوي او دغسې د چریو په باره کې د سلبو په باره کې موږ ډېر کار کړی دی په خپله بودیجه او د مؤسساتو په همکاري. ډېره مننه ښاروال صاحب. په ښار کې مو د بدرت د اوبو سیستم څه ډول جوړ کړی دی؟ مخکې که موږ وګورو سم نه اوس تاسو کار ورته کړی دی؟ د بدرت سیستم په باره کې کندهار ښار یو سیستم نه لري. موږ تقریبا په دا میاشت دوی کې د شکاپر دروازې د چوکه څخه بیا تخمینا در کابل بانک پورې مو ځان را رسولی دی چې دغه پاتاو مخکې غصب شوی و هغه مو اوس خلاص کړي چې پر دغه مسیر باندې د نورزو شابرج پر مسیر باندې د کابل بانک څخه بیا د شکاپر دروازې پورې دا سړک به ټوله وخت د اوبه پر اوښتې د بدرف اوبه یا د باراني او سیلي اوبه نو هغه مشکل مو الحمدلله حل کړی دی او د خلکو دپاره به د سہولت یو غټه ذریعه وګرځي. بلې تازه ګرځنده ټیم هم تاسو فعاله کړې په افغانستان کې کندهار یوازینی ولایت دی چې داسې یو لاسته راوړنه لري. په دې سره د خلکو مشکلات حل شوي دي؟ موږ سیار مرکز فعاله کړی دی چې په ښار کې په هره ناحیه کې ګرځي د خلکو مشکلات اوري او په دغسې مو د امر بالمعروف څخه یو کس غوښتی دی چې هغه هم په زموږ سره همکاره دی او د خلکو مشکلات اوري در موږ پرې رارسوي او خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي دغسې د تنظیم په اړه د سرسبزۍ په اړه د خپلو کتابچو د صفایي په اړه چې جمع یې کړي او ښار ته خدمت وشي. بلې ښاروال صاحب یو بل څه تاسو خو خپله نسئ کولی چې د ښاروالۍ هر کارکوونکي ته رسیدګي وکړئ. که چیرې یو ښاري د یو ښاروالۍ د یو امیر یا مثلا د یو کارکوونکي څخه شکایت ولري بد چلند ورسره کوي ښه چلند نه ورسره کوي تاسو ښاریانو ته څه ویل لري تر څو ستاسو پورې خپل ستونزه شریک کړي یا تر تاسو پورې راورسوي؟ که چیرې ستاسو کارکوونکي داسې څه وکړي ستاسو غبرګون به څه وي د کارکوونکي پر وړاندې؟ زموږ ګرځنده مرکز چې دی خو ما تاسو ته وویله چې امر بالمعروف ریاست ښه ډېر یو دغه د سمې شکایاتو مسؤلیت هم در غاړه لري. زموږ د سمې شکایاتو خلک هم ورسره دي په ښار کې د خلکو شکایتونه اوري او زموږ سره یې شریکوي. خو بالعموم موږ خپل امریتونه ټوله تعقیبوو او ما تاسو ته وویله چې زموږ د واتساپ شمېره خلاصه ده هر کس کولی شي چې موږ ته خپل شکایت د واتساپ له لارې ووایي او پر 11 بجې باندې موږ وخت ورکړی دی ښاریانو ته د هر چا مشکل پخپله اورو چې مخامخ زه ورسره وینم. ډېر ښاروال صاحب مخکې داسې و چې پر زراعتي مځکو به خلکو کورونه جوړول یا مثلا مارکیټونه به جوړېدل د دې مخنیوی تاسو څومره کړی دی؟ خپله مدادلې ریاست سره څومره همکاري ده یو تر بله د مځکو د غصب په برخه کې چې چا مځکه غصب کړې تاسو یې څومره مخنیوی کړی دی؟ د زراعتي مځکو په اړه موږ ډېر کوښښ کوو چې په زراعتي مځکه باندې څوک اعمار ونه کړي ځکه دا د ښاریانو لپاره یو غټ مشکل جوړوي چاپېریال خرابوي. نو خلکو هم دا امید ارزو لرو چې خلک د ښار چاپېریال خراب نه کړي او زراعتي مځکې د منځه یونوسي ځکه ښار چې دی ښار داسې د دامانو خواته باید انکشاف وکړي چې خلک هلته خپل کورونه جوړ کړي او ښار ما خواته انتقال سي چې دلته به په ښار کې ګڼه ګوڼه هم نه وي او د یو تجارت او د خلکو د سہولت سبب وګرځي. بله ډېره مننه کوم ښاروال صاحب. په اخر کې که دا راته ووایه ښاروالۍ چې یو مهم ارګان دی په ټول افغانستان کې بیا په کندهار کې د کندهار ولس د کندهار شریف ولس ته څه وړاندوینه لرئ؟ د کندهار شریف ولس ته مو دا پیغام دی چې تاسو د خپلې ښاروالۍ سره همکاري وکړئ خپل ټکسونه پر وخت جمع کړئ او دغسې د سرسبزۍ په اړه دغسې د تنظیم په اړه چې زموږ سره او دغسې زموږ د ښار د سړکانو حفاظت وکړي زموږ سره خپل مشکلات وخت په وخت شریک کړي چې موږ همکاري ورسره وکړو
چې خلک یا زموږ سړکان تخریب نه کړي یا ډېر زموږ سرسبزي تخریب نه کړي یا د تنظیم په اړه دا د هر چا مسؤلیت دی چې د تنظیم په اړه خلک عامه پوهاوی خلکو ته ورکړي او دا د هر چا هر کور خپل مسؤلیت دی چې خپل کشر په دې پوه کړي چې دغه خپل کچره چې د کور دغه معین ځای او معلوم ځای ټپ ته ورسوي چې د هغه ځای کې ښاروالي انتقال کړي. بله که چیرې عام خلک په ښار کې ستاسو د قانون څخه سرغړونه کوي تاسو یې پلي کوئ؟ عام خلک که زموږ د قانون څخه سرغړونه وکړي زموږ سره امنیه قومنداني کومک کوي د هغه په ذریعه د دوی خټې بندوو. دوی باید د خټو امر واخلي د خټو امر چې واخلي بیا نو د دوی پلان معلومیږي د دوی دغه مځکه معلومیږي چې دا مځکه د ده ده د نه ده دا د خټو په دغه کې په دغسې په ضمن کې موږ یو څه ټیکس نه اخلو هغه ټیکس به هم د ښاریانو دپاره په خدماتو کې مصرف شي او د دې مځکو اسناد چې دي هغه به مکمل شي د دوی سره به آینده پر دا ځایو باندې جنجالونه او مشکلات نه راځي پلان به معلومي نو د خټو په اړه باید هر سړی خپل امر د ښاروالۍ څخه واخلي کې وانخلي موږ د امنیه قومنداني په همکاري خټې وبندوو. اسلامي امارت هر وخت دا شعار ورکوي چې قانون د ټولو دپاره دی. ستاسو مربوط په ښاروالۍ کې که چیرې څوک سرغړونه وکړي قانون ستا د ټولو دپاره په یو شان به عملي کېږي؟ الحمدلله قانون شته موږ عمل پې کوو خصوصا د شریعت د نګاه څخه موږ عملي کوو اول پر ځان باندې پر ټولو مامورینو باندې او الحمدلله قانون مو پلی دی او عمل پې کوو. یعنې قانون د ټولو دپاره دی او په ټولو به یو شانتې پلی کېږي؟ قانون د ټولو دپاره دی اول پر ما دی په دې ښاروالۍ په اداره کې بیا زه در اجیره پورې اول باید پر ما تطبیق شي شرعي قانون بیا پر زه در اجیره. ډېره مننه ښاروال صاحب چې زموږ سره مو خپل قیمتي وخت شریک کړي او خپرونې ته البته حاضر شولاست. ستاسو خو مننه یو الله مو کامیابه او سرفداره. ډېره مننه ښاروال صاحب. درنو لیدونکو ستاسو څخه هم ډېره مننه کوم د ښاروال صاحب لاسته راوړنې مو واورېدلې چې په کندهار ښار کې څومره فعالیتونه کړي دي. ښاروال صاحب یو څه ته اشاره وکړه چې قانون د ټولو دپاره دی هغه که هم څوک وي سرغړونه کوي پلي کېږي به او په ښاروالۍ داخل کې قانون هم د ټولو لپاره دی که څوک سرغړونه کوي که څوک فساد کوي نو ډېره مننه کومه ښاریان هم تر ډېره پورې دغسې یو څه غواړي چې مثلا قانون د ټولو دپاره وي. دا وه د نن خبره او ځانګړې خپرونه چې قدرمن ښاروال نعمت الله حسن صاحب د کندهار سره میلمه و. ډېره مننه تر بیا ښه وخت.